الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. د لباس د مسائل دومره مرحله د کالو د غاړې کالر ورکول جایز دي کنه د کالر والا کمیس اغوستل جایز نه دي ځکه دا شعار د کفارو دی نو مسلمانان ته پکار ده چې دونه هغه تشبوه د خلکو سره په کاسته نه وکي او دغه په غیر مشه تشبوه کاس نه وکي واغوندي و د نور خلکو هم سوي دي د قرات سره خالي کیږي دا طالبانو ته ګورم لالی کاری اتم جلد 222 صفحه شنب په تشبوه کې وایي چې هغه د قوم سره مشابه دي دا غلو پس ناروا دي امداد الاحکام څلورم جلد 315 صفحه آپ کے مسائل اور ان کا اعلی اتم جلد 300 صفحه سم دم وایي کالر लगाना अंग्रेजों का शिआर है मुसलमानों को इससे परहेज करना चाहिए دی باید چې په دې وخت کې دغه سفریز وکړي دغه رقم فتاوای محمودیانو نسم جلد 215 صفحه او لباس اربانون کې شریعه احکام 55 صفحه فتاوای رحمانیه دریم جلد 383 صفحه هغه دا کالر کمیس ته کالر ورکول د انګریزانو شعار او علامت مسلمانان د دې سبایت څوک کې د دې علامه تشبوه سبایت پرېز وکړي دومره په دې مرحله کې استفتاء د نارینه د پاره د ګول لمنی والا کمیس استعمالول څنګه د نارینه د پاره د ګول لمنی والا دا ډیسکو ماډل کمیس دا خو دا جایز دي شرعاً په دې شرط چې دغه کمیس به پراخ وي او لستونی به پروي او کچيري د نیم لستونی والا کمیس وي او یا کمیس ډیر تنګ چې د بدن نقاص کوي بیا نه دی جایز د بدن نقاص نه کول دا لباس اور بالون کی شریعه احکام هغه درشپیته صفحه او دا پام ورته کوي درېمه استفتاء تنگ او کپ والا لستونی اغوستل جایز دي هغه لپاره توفیق الله تعالی تنگ او کپ والا لستونی اغوستل جایز دي ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم په خپل د تنگ لستونو لباس اغوستی دي لکه مرقات املالی کاری په اتم جوړ سودونی و مسفک هغه را نقل کړی دي هغه حدیث رقم نمبر 4315 هغه دی دا د دغه رقم تقریر ترمذی د مولانا محمد تقی عثماني صاحب شیخ الاسلام هغه دا یغه تقریر ترمذی 5 جلد 218 صفحه د تنگ او کو پالا لستونو حکم هغه په دې کې دراخل چې دا پروا نه کوي څلورم استفتاء د پرتاګه یا پرتګا غوستل د شریعت نگاه ثابت کنه دي الابتاب توفیق الله تعالی و د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت دي او زیات وخت رسول الله لنګ استعمال او لیکن سراویل غوستلم د رسول الله برکه ثابت دي دا غره کوم ابن قیم په خپل کتاب حج نبی صلی الله علیه وسلم کې وایي چې ظاهر ده چې رانیول د پاره د غوستلو و نو رسول الله چې کمیس رانوي دا غوي د غوستو د پاره و فتاوی علمگیریه 5 جلد هغه 313 صفحه هغه دا خو دا چې دا وایي لبس د سراویل سنت دی او دا من استر ثياب د رجال ول نساو دوار د پاره دا رقم زاد المعاد 350 صفحه او کنز العمال نو نسم جلد 218 صفحه او فتاوی محمودیه هغه نو نسم جلد 215 صفحه دیتا پام سمدم کوي پام کوي دا ګرځه پر ترتیب باندې سره راخصي ډیر ورده او د نارینه د پاره څلورم استفتاء ده دی په شریعت کې د غټو پایڅو والا پرتګا غوستل څنګه دي نارینه د غټو پایڅو والا پرتګا غوندي کچېری تشبوه د پاسقان سره مقصود نه و او یا تکبر لوی مقصود نه و بیا کې واغوندي پروانه کې لباس بالون کې شریعه احکام 40 صفحه پنځم استفتاء دغه مرحله د نارینه د پاره پرتګ یا لنګ تر بجلو کوښته کول زړول څنګه دی البته به توفیق الله تعالی پرتګم تر پندوی پر سنت دی او دی خواته تر زنګنو جایز دی اخواته تر بجلو کو جایز دی تر بجلو کو اخواته تکبر دی او دی خواته بیا ستري دغه زموږ پر مذهب باندې هغه د زنګون عورت دی صحیح بخاری په 2 صفحه کې او مشکات چې په 304 صفحه کې د حدیثونو هغه را نقل کړی دي او تکمله د فاتح الملهم په لسم جلی اصول و مصفی او مرقادم لالکاری اتم جلی اصول واتنی او منهاج السنن تنظیم جلد 217 او تاتار خانیات لسم جلی اصول واتلس او فتاوی سلطانیت صدرم جلد 440 امداد الفتاوا صدرم جلد اصول درودیش او امداد الاحکام صدرم جلد 314 دا او حلال و حرام اصول 5 او زایت چې مفهمي او لباس اور بالون کی شریعه کم 15 او فتاوی اکانیت 2 جلد 209 ش ادا اندازه د پایڅو د جوړولو بچونه یتابې توفیق الله تعالی د نارینه د پاره دوار دیواله د استیباب دی هغه د
چې پیسې تر دا نیمه کې تر پنډیو یو یې دا بل دی چې درتول تر بجلکو پورې تر بجلکو اخواته ناروا تر بجلکو پورې روا فتح المریم تکمله د فتح المریم هغه دوم جل یا لسم جل دواړه سیدي یو سل شپږمه ام په خودي فتح المریم دوم جل یو سل شپږم فتح المریم او تقریر ترمذی پنځم جل 215 دا اوس د ګورو څخه پاتې په شریعت کې د کوټ یا پتلون اغوستل څنګه دي الف تا به توفیق الله تعالی که اوس په مسلمانانو کې کوټ او پتلون عام رواج دي دغه باوجود انګریزي لباس بلل کېږي بالباس که تشبوه د کفارو سره نه وي نو تشبوه کې د فاسقانو سره کمه درجه راځي دغه دپاره دغه لباس اعتراض ضروري دی خپل تر وسه کړي او که یو څوک مجبور وي یا شی نه لري هغه دا پتلون شی واغوندي بیا پروا نه صاحب اخلاص د ضرورت په خاطر چې کمه درجه دا چې نقاص ته بدن راولي بیا هغه ما چې تشبوه هم نه وي هغه دا وي درج مختار هغه بیا درته وایم هغه جلد اول 302 او دغه رقم جامع دی او فتاوی محمدیانو نسم جلد 208 امداد الاحکام څلورم جلد 340 او کفایت المبتد ولسم جلد 208 او لباس اربالو کې شریع احکام یو 40 تقریر ترمذی پنځم جلد 109 د ټای یا نیکټای او دغه یو صفه مشکات دوم جلد 208 د مخ کې سره د اواب کې مسائل اورون کال اتم جلد 315 هغه اویایم دا ګوري او لباس اربالو کې شریعه کم 55 و ټای یا نیکټای استعمالول څنګه دي بیا هغه وخت چې کوم مکتب یا پونتون او یا مدرسې او چې ادارې ته خاص حکومتي ادارې ته ځي بیا دا خامخا تړل ته لازمي بلل کېږي دا څنګه دي تابع توفیق الله تعالی د ټای استعمالول که څنګه په مسلمانانو کې عام سوی دي مګر دوی په دې باوجود د انګریزي لباس هغه یې ګڼل کېږي او که چیرې انګریزي لباس تصور ونه کړی نو بیا پوساک او پجارو لباس په هر حال کې دی دغه وایسته په پوساک راځي دا ممنوع دي دومره خبره ده چې د صلاح او نیکان خلکو دا لباس خوشوي هم نه ځکه دا لباس د علما او صلاحو د لباس څخه خلاف دی دا خو د علماو کار درېمه خبره ده چې د دې څخه علاوه په ټای کې یو خرابي دا هم شته چې عیسایان دغه ټای نیکټای د خپل عقیدې صلیب عیسی علیه السلام د حضرت عیسی علیه السلام د دار کولو او دغه عقیده او دغه شی په ثابتوي دغه رقم کې دا د ټای دا بلم ده نو بالکل دا غو سره څوک ده او که څه د ادارې د پوخات سره مجبور وي لکه اوس د پاکستان کارکونان یا بل بیا واغوندي نو ضرورت وي د ضرورت په خاطر یې واغوندي دغه اغوستونکي ته خو ګناه نشته بلکې پر هغه ادارې باندې ګناه ده چې هغه ادارې دغه سره مکلف کړي لکه اوس حکومت څوک یې نشي کولی چې ټای وانغوندي دا اوس ضروري ده تقریبا په ټول دنیا کې تقریبا ضروري شوی نو دا د هغو خلکو ګناه ده کنه طالبانو ډېره خطرناک خبره ده دا د نصاراو تسلط شي چې ټوله کارونه یې تر ځان لاندې کړي دي ښه هغه د دوی په خوښه به کېږي مرقات د ملالي کاري اتم جلد 222 صفحه او فتاوی محمودیانو نسم جلد 200 هغه نه اتیایم صفحه او اب کې مسائل او رکعه اتم جلد 301 صفحه او فتاوی کانیا دوم جلد 200 وم صفحه فتاوی رحمانیه دریم جلد 301 صفحه او لباس اربالون کې شریعه احکام 340 صفحه حلال او حرام 191 صفحه او بل د شذو د پاره په شریعت کې څه ډول کالی به شذ اغوندي دا نر خلاصو تر اوسه د شذو د پاره الف تا به توفیق الله تعالی د لباس د پاره شریعت درې قید او شرطونه شذ ته مقرر کړی دي درې قید او شرطونه اول قید دا چې په لباس کې به نمایش او فضول خرچه نه وي چې بغیر تر اندازې زیات دوم دا چې د کفارو او پوساکو سره به مشابهت نه وي دریم دا چې د نارینه‌و سره به مشابهت نه وي دا ویل دي څلورم دا پکښ کړی دي چې هغه به نقاص د بدن نه راوړي پنځم دا کړی چې دا چې نازک ونه چې بدن ته راوړي دا پنځه شرطه که پکښ به جامه راوړي دا سماج شو که ښځې هم داسې و چې د کفارو شعارو دوی کول خو ناجایز که دا نه وه د عامې جامې اغوندي که د نر سره تشبیه وه لکه بارچاکي کالي لیکن خو بارچاکي کالي اوس دا اسوله هغه لکه د خلکو زه خپله اوس داسې ډېر انکار نه پر کوم ډېر سخت انکار موږ په کور کې نشته هغه که سره موږ په کور کې مطلق نشته مګر خو زه سخت انکار نه پر کوم ځکه بیخي د مسلمانانو ډېر شعار شوی دي که نه د صلاح د صالحینو خلکو جامه خو نه دا د اخلاص ورته ګوري د ښځې سره به ځکه بارچاکي کالي د نارینه دي او د ښځې دپاره به کالي بارچاک نه بل داسې دي چې داسې کالي واغوندي لکه هغه بل ته به یا کومبړ لیکن بېرته سربیره استر پر وانه غوندي
نو خو بیا بدن هغه سند پکې معلومې شي. بل بیا دا دی چې دا شی جوړ کې لکه دا اوس دا بازار کې چې ګرځي دا ښځو داسې جوړ کړي وي چې هغه بیا انعکاس ته بدن کالي خو پنډ دي بدن خو نه تر معلومې شي خو لیکن داسې ځان پر کړی وي داسې پر ځان باندې راکښېنستلي چې ټول بدن یې داسې پکې معلومېږي نه لکه د غلا غوټې دا نو بیا څوک دی بیا ناجایز دی. که دغه شان نه وه نور شان بیا واده ته څوک دی هغه و دې ښځې ته هغه پروا نه کوي. ستا دور مختار پنځم جلد 252 صفحه او عایشې تاتایي پر دور مختار څلورم جلد 180 صفحه او آپ کې مسائل او کال اتم جلد 315 صفحه او فتاوی حقانیه دوم جلد 203 صفحه او فتاوی رحمانیه دریم جلد هغه 407 صفحه. والله سبحانه اعلم. أم أسلمت للنكد أم السراب ابتلى عينيك بالرمد أم هل بلغت المنى والشمس